الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. محترمو او معزز ورونو، په تیر درس کې مو د ایمان څلورم صفت تر بحث لاندې راوستی چې په هغه کې د رسولانو حالات یو اندازه بیانېدل و او په ټولو انبیاو کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فضیلت او برتری او د امتیازات هغه بیان شوه. نن پنځم صفت بیانوو چې په دې صفت کې د قیامت پر ورځ باندې ایمان او باور لرل دي. قیامت حق دی، په دې اړه خبره کوو. د قیامت ورځ غیر د الله څخه بل چاته نه ده معلومه، په دې اړه خبره کوو. او د قیامت تر راتګ مخکې علامې د قیامت شته. کوچني علامې دي، لوی علامې دي. کوچني علامې په نن درس کې بیانوو او لوی علامې په بل درس کې بیانوو ان شاء الله. د ایمان پنځم صفت چې دی باور لرل دي د قیامت پر ورځ باندې، ځکه الله جل جلاله فرمایي: وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. د آیت ترجمه داسې ده: یقینا د قیامت ورځ راتلونکې ده، هیڅ شک پکې نشته، او د شک پرته الله جل جلاله هغه څوک پورته کوي، یعنی ژوندی کوي چې په قبرو کې وي. په بل ځای کې الله جل جلاله فرمایي: ثم انکم یوم القیامة تبعثون. یقینا پس تاسې خامخا د قیامت په ورځ راژوندي کیږئ. دا خبره د یادولو وړ ده چې لکه چې ومو ویل د قیامت ورځ راتلونکې ده، یقیني علم الله ته دی، هیڅ چاته معلومات نشته. البته قیامت دوه ډوله دي. یو قیامت قریب دی، یو قیامت بعید دی. نږدې قیامت، لرې قیامت. نږدې قیامت دا دی چې یو څوک وفات سي، مرګ ورته راسي، بس همدا د ده دپاره نږدې قیامت دی. لرې قیامت هغه د عدل ورځ چې د ټولې دنیا انسانان راپورته کیږي، هغه لرې قیامت یا قیامت بعید دی. هغه قیامت چې راځي، نو هغه قیامت نسی قایمېدلی تر څو د قیامت علامې نه وي ښکاره سوي. او دغه علامې پر دوه ډوله دي: کوچني علامې، لوی علامې. کوچني علامې دا دي. البته کوچني علامې ډېرې دي. د نمونې په ډول باندې یو څو دانې ښیي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: د قیامت تر راتلو وړاندې 6 نښانې ښکاره کیږي. لومړی زما وفات کېدل، دوهم د بیت المقدس فتح کېدل، دریم په مسلمانانو کې عمومي وبا ګډېدل، څلورم د مال او شتمنۍ دومره ډېرېدل چې خلک به 100 دیناره هیڅ نه بولي، پنځم د عربو په هر کور کې فتنې داخلېدل، شپږم د مسلمانانو او عیسویانو ترمنځ روغه جوړه او بیا د عیسایانو لخوا روغه ماتول. په دغه 6 نښانو کې 5 نښانې ښکاره سوي دي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات سوی دی. د حضرت عمر رضی الله عنه په خلافت کې بیت المقدس فتح سو، او د ده مبارک په خلافت کې پر عمواس نومي ځای باندې د مسلمانانو
په لښکر کې داسې وبا ګډه سوه چې په 3 ورځې کې 14,000 مسلمانان وفات سوه. 4مه او 5مه نښانه د عثمان رضی الله عنه په خلافت کې ښکاره سوې. په یو حدیث کې راغلی دی چې پر خلکو باندې به داسې وخت راسي چې د دین کول به دومره ورته ګران سي لکه د اور سکروټه چې په لاس کې نیسي. همدا ډول په حدیثو کې راغلی دی چې په اخر وخت کې به تجارت دومره زیات سي چې میرمن به د خاوند سره په تجارت کې شراکت کوي او د درواغو شاهدي به ډیره سي. د قومونو مشران به منافقان او سپک خلک وي. د خپلو قریبانو حقوق به خوري او د پردیو خلکو درنښت به کوي. د مور او پلار څخه به سرغړونه کوي او د خپلې میرمنې اطاعت به کوي. سلام به یوازې هغه چاته وایي چې دی اړیکه ورسره لري. یعنی عمومي سلام سنت دی، باید هر چاته وویل سي، خو خلک به نابلده سړي ته سلام نه وایي. چوپانان او داسې نور چې رتبه خلک به ښارونو ته را کښته سي او لوړې او دنګې ودانۍ به جوړې کي او فخر به پکښې کوي. شراب به د شربتو په نامه خرڅېږي. سود به د تجارت په نامه کېږي او پر رشوت به د تجارت نوم کښېښودل سي. نر به د نورو سره او ښځې به د ښځو سره ودونه کوي. دا د قیامت ځینې علامې دي چې په روایاتو کې راغلي دي او دا علامې اکثره ښکاره سوي دي. دا چې د قیامت د راتګ لوی علامې څه دي هغه به انشاءالله په راتلونکي درس کې تر بحث لاندې ونیسو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.